د سهار لمونځ کولو وروسته د ټولو اول الوتکه مې والوزوله. د نیلم بازار چې کیره نومېدی، د دې د سهار ویو ډېر زیات خوندور و. دا بازار د غرو په منځ کې و او په دا غرو باندې زرغونې ونې ولاړې وې. د بازار وڅنګ ته په مانده کې اوبه هم روانې وې. نری نری باران شروع ولو. ما د دې ویو څخه خوندونه اخیستل چې یو دم د زړه مې درز سوله، ځکه چې د ډرون سیګنل ورک سوله. خو کله چې زه د مانده خواته ورغلم نو برته د ډرون سیګنل رالی. ژوند هم د دې ډرون د سیګنل شان دی. کله چې انسان په ژوند کې پاته راسي نو د دا سوچي چې هر څه ختم سو، خو کدی صبر او حوصله وکړي نو په ژوند کې برته رڼا راځي. السلام علیکم. سهار وخت دی. تیر ماخستن موږ دلته په دې هوټل کې مړۍ وخوړله، ډېره ښه ډوډۍ وله، خوندور. دلته مې شپه وله. اوس داسې کوم، هلته رود را روان دی. د رود خواته ځمه، ګور چې کومه لار روانه دا به روانه هلته ځم. هغه رود به په تاسو باندې ووینم څه سین دی هلته. ما خو نو یو کار غلط وکړي، سین مې سره ګډ وډ کوي. هغه ته هېڅ په خبر یاست څنګه؟ ما چې کله ډرون والوزوله زه خو نه وم په خبر چې دا خوا د انډیا په قبضه کې دی، خوا پاکستان په قبضه کې د کشمیر ځمکه. ما نو د پاکستان په خوا چې کوم کشمیر دی دا یې زه مې الوتکه والوزوله، درود مې کې راوستی، دریا او اخوا مې کې راوستله. ډرون یې ګز د دې خوا ته هم وروستله، د هغه ځایونه مې کې راوستل. بیا ښه مخته چې ولاړه د ډرون سیګنل یو دم ویک سولو، ګسد د ریموټ څخه کار لا ختم سولو. بیا زه ایسور نږدې شولم، سیګنل یې برته کار شو کې برته مې راوستله. بیا چې دلته لاندې رالم سین مې ویلي چې دا خو د دوه کشمیره سره نیمه سوي دي، چې نیمه پاکستان یې ولې نیمه انډیا. دا خو د هغو بیش دی، دا اوبه دلته په مابینځ کې روانې دي. باران تیر سولو، رود هم زور ویني وی. الوتکه چې مې راشاوه کله نو بیا کرم بازار وڅنګ ته چې مانده روانو دې خواته لاړم. هلته چې زه ورغلم نو پوه شولم چې د مانده کومې غاړې ته زه ولاړ یم دا هغه کشمیر دی چې د پاکستان په قبضه کې دی، او د مانده بله غاړه هغه کشمیر دی چې د هند په قبضه کې دی. او زه دومره ساده وم چې خپله الوتکه مې الوزولې او د هند خواته مې بوتله. بس پر الله ګران ولم چې څه نه سوپوه او برته مې دې خواته راوستله. سوچ مې د هغه وی الوتکه خوشوله هند ته لاړه. الله به هغه ورځ کله راولي زه مې هند ته لاړ سم او ورته ایسه ولاګونه د هند د جوړ کړم. دا ګرده څه دي دې خواته چې د کشمیر خلک پراته دي که هغه خواته پراته دي، دا ټولو د یو بل سره تعلق دی، یو بل سره رشتې دي. خو کله چې دا دوه ملکو پر دوی باندې قبضې وکړلې نو د دوی هغه تعلق او رشته ټوله سره ختم سوله. ختم نه، اوس هم دی رشتې لري خو یو بل ته سره ورپرېږدي نه. د مابینځ کې د یا روان دی هغه خواته هېڅوک ورتلی هم نشي. نو کنې ورتلی شي چې اوس سړی پر ګډ شي داسې ورشي خو هلته بیا وینې چې دا دې رالو دې خواته. دا داسې سیند دی لکه اوس د چمن او د چمن هاخوا د سپین بولدک یا کندهار دا خلک واپس کې سره رشتې دي یو بل ته. نو دلته هم د هغه سیند دی. ښه دلته د پاکستان په قبضه کوم کشمیر دی هغو کو دا د کې ودرېدلم ومې لیدی. و زړه مې غواړي چې دا د انډیا والا کشمیر ته مو ور واوړم، دا انډیا چې قبضه کړی دی چې د دې ویو مو ګورم چې دلته خلک دا دې راکلی چې ګوره د دې دریا پورې بغیر یو رکاوټ نشته. زه ولاړم نو دا خواڅه هم خلک راکلی شي. داسې یو ښه لامبوی ځای هغه ځان پر اورګډ کې داسې ځای باندې چې هلته خلک نه وي، انسانان نه وي، پر هغه باندې ځان اورګډ کې دورې به داسې ور واوړي هغه کشمیر خواته. ایډیا ښه ده خو چې لامبو مې زه وای زه خو تکللم ما به دا کشمیر لیدلی وای. تو ګورې څومره صفا اوبه را روانې دي، خوندور ویو دی. دلته مې عجبه ویو ویل دی چې د دواړو کشمیر خلکو یو بل ته لاسونه ښورول. د دوی په منځ کې یوازې یو مانده ولو او هغه دوه هېواده و چې دوی یې سره جلا کړي ولو. زړه ته غم راځي چې کله د خلکو دین، کلتور او ژوند یو شان دي او بیا دریم کس راسي دوی سره جلا کړي. بالکل لکه زموږ د چمن او تورخم بارډر چې هلته خلک پخوانۍ رشتې لري، دین او کلتور یې یو دی، ژبې یو ده، خو یوازې تار او لیک دوی سره جلا کړي دي.
اصل ازادي نه ده چې څوک د کم هیواد پاسپورت ولري، بلکې اصل ازادي دا ده چې انسان په خپله خاوره کې پر امن ژوند وکړي، د خپلو وروڼو سره آزاد ملاقات وکړي. کله چې د انسان د قید لپاره دیوالونه او نفرتونه جوړیږي، نو دا د انسانیت قید دی. پارون ماخستن سول دلته د پاکستان په ګرځه کې کم کشمیر دی، د هغو د ځوانان سره ما مجلسونه وکړل، نو هغو راته ویل چې زموږ ولې یو مهاراجا ولو چې کله دغه برټش انډیا له دې ځای څخه کله، نو هغه د پاکستان او انډیا سره جلا کول، نو کشمیر دا ساعته پورې خپله فیصله نه وه کړې، دی خپل آزاد ریاست ورده غوښتلو چې موږ خپل ریاست جوړ کړو. خو په دې ساعت باندې په دې کشمیر باندې جنگ شروع شولو چې په هغې کې نیمه انډیا ونیوی او نیمه پاکستان ونیوی. او دا خلک له اوسه نه دا وایي چې موږ د پاکستان وفات یو، نه هغه والا وایي چې موږ د انډیا وفات یو، نه هغه چین کې چې دی نه هغه وایي چې موږ د چین وفات یو. درې سره دا وایي چې موږ خپل وځان ته ریاست یو، موږ یو تاریخ لرو، موږ نه غواړو چې یا د چین سره دې ګډ سو، یا دې د انډیا څخه، یا دې د پاکستان سره. او د دا درو سره پاکستان او چین خو لا خیر سره ملګري دي، د دې درو سره پر دې ځمکه د کشمیر په ځمکه باندې جګړه روانه ده. نیمه حصه پاکستان نیولې ده، نیمه انډیا نیولې ده او حصه چین نیولې ده. د درو سره پر دې باندې جګړې روان دي. خو زما په سوچ دی اوس ګسه د کشمیر نوم لا ور ختم کړي چې یا دا یو تنازع ده زموږ پر دې باندې، یو بند مې پر دې باندې دا مجلس لا ختم کړي. هغه انډیا والا کشمیر چې انډیا قبضه کړی دی، هغه دوی اوس په ځان کې زم کوي، مثال یو صوبه یې ځین جوړوي لکه نورې صوبې چې دی هغه سیسټم په دې کې وي. او دا کار خوا دې وسولو، بس پاکستان هم دغه بانه بیا جوړ شي، وروره دا دی د حق صوبه ځین جوړه کړله، زه به هم له دې څخه صوبه جوړه کړمه، دا به هم په پاکستان کې زم کړمه. چین به هم داسې وکړي. او بیا د دې درو پاپش په کم شي باندې اړیکې خرابې ولې، هغه به سره حل سي او په علاقه کې به امن وای راسي. خو د کشمیر عوام دا شی نه مني، هغه وایي دا درې سره علاقې موږ ښکلې دي، موږ سره یو یو، موږ د زراو کالو سره یو تعلق دی، خپلوي مې ده، سره اوسو یو ځای، رشتې مې دي. نو موږ هېڅکله هم د یوه ملک څخه هم نه کېږو، موږ وځان ته یو جلا ریاست یو. او دا خلک ډېر ټیټ هم دي، په خپله خبره باندې ولاړ دي، هېڅکله هم تسلیم کېږي نه.